دوکاندار ته دا لوشن راکړه دا څنګه لوشن دی دغه لوشن شه هو هاي په څو دی دا په 2500 روپۍ دی زما ورور که خود ویرولم په 2500 روپۍ زما بیه مې درکړله څه یار هلته په 1.5 سر راکوئ تا چېرته ښه سړی هاي څنګه دومره ګران یا یې ورور د ریټ زمواره یم دا ښه شی دی ښه شی دی دونه دی یم بېکاره والا مړه خشک دی دا ما لکه ورور دا استعمالي شی نه دی دا خلک وړي دا نور ګراکان وړي چې که یې خو بیا نو یاره دا خو نه په څو په 2.5 سوه په 2500 روپۍ دی فضل 2.5 سل په یاته راکوئ هغه به کمزور شی ورور عجب اوکې تیل درسره شته تیل صرف کم تیل غواړې ژړ تیل غواړې که نور خوشبي ژړ راکړه خوشبي خو به درنه بیا په ظرف وي دا تیل سره ستا په 200 روپۍ بوتل په 200 دوکاندار څه څه ډبرې ماته یم ورور د ریټ د بازار تر ذمهواره یم همه یو روپۍ شی ګران در کړی بېرته راوړې کاټ یې کړم د دا لوشین د ګشه بوی نه زیات څنګه ښه بوی یې زیات دا اوس دا هلته ما ولګېد هغه ډېر ښه جابر دوکاندار یم تیل ښه تیل کې خواږه دی خواږه تیل دی دا اوریجنل نه دی مړه د ګل په سر معلوم دی ښکاره کوي ستا غوړ کوي دومره صفا سو دومره خوندور سو ویښتان جوړ سو نه ویښتان دا ججه سول تل دا ځای نه ورته ووم چې دا ځای نه ګرد وم شه اوس ویښتان څومره خوندور تیل دی ما سهار کور سر نه کوي غوړ کنیم دا یې ګوښه به لګیا کېدل نه مړه ما سر کور بیا بل رنګه تیل سالی په څو دی ډېر خوندور تیل دی ډېر صفا بوتلګۍ په څو دی دا په 200 روپۍ دی دا ګراني ده دونې نه ده ګراني لږ ګزاره کواسې لږ مسلماني کواسې مړه د بازار تر ذمهواره یم بس یوه خبره درته کوم وروره دا خطر خو دا سړی خوا کوي ټوټو ګورې ویښتان د دغه ښایسته غوړ شول الله سسون دغه رنګه ښځه په ډاډه کور غړ کړم هم تر دا ځلوي دغه دی دا ایراني مسکټ چې ته راکړه دا سپین ډبی شوي عایشه او دا ایراني بسکوټ دی ډېر غټ وزن دی دا په څو دی دا په 70 روپۍ دی ډبی د شهباز شریف خدای ظالمان یاستئ روټونه دونې پورته کواسئ ظالمان څو دانې پکې راځي یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس څو دانې راځي ته دا به دغه شل ته بکري وي دا ما حساب ولې نه دي اوولس اتلس نولس یوه دانه کې مانده ده په دا ورور موږ نه جوړ چې دا خو د کمپنۍ پیک دی یار دا نو تاسو هم شاید چې کواسې ته خو درنګه راوخې موږ یو دانه اخلو چې کوی ته یې دون شان اړاسې بې چې کله اړاسې بس توان کې د شان خو واره نه خوري اوس زه کوم شیان درکړم به دی کې ستا کوم شیان خوښ شو زه هغه در هوټلي ته دوت دوکانداره شان د ډېر ګران دي ته دې چل وکړه یوه ښه کلکه غټه چکه راکړه صحیح ښه یوه کلکه غټه چکه درکړم هو ته که یې ورور چکه راکړې ویې یو نیسه وایه که څه غضب دی تا ول چکه راکړه ما هغه سړی چې کوي هغه چکه ښه یم ته څه کوې چکې وایې دا چکه موږ هغو ګراکانو ته ورکوو چې دا ډېر تنګول کړي دا ډېر چنې سوي دا د هغو د ګراکانو لپاره دا چکه ده صحیح دی یوه ګران وایې شان خرڅوې بیا چکې وایې ډېر نامسلمانه سړی دوی نامسلمانه دوکاندار ما ګښه نه لیدلې ګښه د ستا شان بس ما یې ښه ځه مه خلاص که ځه خوشکې نو مه کوه تا بله بس